درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان وايي طالبانو ته د افغان پوځ د روزنې او بیا منظم کولو مشروط وړاندیز یې کړی دی. د پاکستان پوځ کې بي جګپړي سرچینې BBC ته ویلي پاکستان افغان طالبانو ته د افغان پوځ د روزنې او بیا منظمولو برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی. سرچینې وايي په دې اړه د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې هم شوې دي. سرچینې زیاتوي چې په وروستیو کې د کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر موخه هم پر همدې موضوع خبرې کول وو. افغان طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او پخوا یې وضاحت ورکړی وو چې د ISI مشر کابل ته د سفر پر مهال یوازې په دوه اړخیزو موضوعاتو او د امنیت برخه کې د پاکستان په اندېښنو غږېدلی. سرچینه وايي د پاکستان دا وړاندیز په دې پورې مشروط دی چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کیږي او افغان پوځ کې به د ټولو قومونو وګړي شامل وي. د پاکستاني پوځ یوې بلې سرچینې BBC ته ویلي د اوس لپاره یوازې پر دې موضوع خبرې شوې دي او کومه مفصله تګلاره نه ده چمتو شوې. دا دویمه سرچینه وايي چې اوس مهال افغانستان ته د کوم بهرني هیواد لخوا هیڅ ګواښ نشته، نو ځکه د پوځ پر ځای دوی طالبان یو ښه سرحدي ځواک او پولیسو ته ډیره اړتیا لري. که دې برخه کې د مرستې غوښتنه وشي نو د پاکستان حکومت به په اړه پریکړه کوي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو موده مخکې ویلي و د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه به پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. د افغان پوځ 100 کلنه روزنه او برخلیک په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلو برخو کې د طالبانو له پرمختګونو سره هممهاله افغان پوځ په تدریجي ډول له سقوط او ګډوډۍ سره مخ و. د تیرې اګست میاشتې پر 15مه نیټه طالبانو داسې حال کې پر پلازمینه کابل ولکه وکړه چې له هیڅ ډول مقاومت سره مخ نه شول. امریکا او نورو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې د افغان پوځ پر روزنه او تجهیز میلیارډونه ډالر لګولي وو، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارنوال یعنې سیګار خپلو راپورونو کې بیا د افغان پوځ د روزنې پر بهیر او وړتیا ونیوکې کولې. د کابل له سقوط وروسته د ولسمشر جو بایډن په ګډون ګڼو امریکایي چارواکو هم پر افغان سیاسي مشرانو او پوځ نیوکه وکړه چې د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. د مهال د افغان پوځ کابو ټول جګپړي چارواکي او پوځي قومندانان له صحنې وتلي دي او برخلیک هم نه دی معلوم. خو د طالبانو سرپرست حکومت کې د پوځ لوی درستیز قاری فصیح الدین بدخشاني څو ورځې وړاندې ویلي و د افغان پوځ بیا منظمولو باندې کار روان دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.